د فعال زده کړې په نامه نندارتون په هرات کې جوړ شو. دا نندارتون چې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې لخوا په لار اچول شوی و، پکې د 22 دولتي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو په لاس جوړ شوي توکي، انځورونه، لاسي کارونه او روباټیک کارونه د سکاوي و نندارې ته ایښودل شوي وي. د هرات ولایت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې رئیس وایي د دې نندارتون څخه موخه دا ده چې زده کوونکي وهڅوي او استعداد یې وغوړوي. د فعال زده کړې دریم نندارتون چې پکښې د زده کوونکو علمي، کلتوري او ادبي لاسته راوړنې نندارې ته ایښودل شوي د هرات ولایت د خصوصي ښوونځیو د اتحادیې لخوا په لاره واچول شو. په دې نندارتون کې چې د افغان فرهنګ او کلتور پیژندګلوي لپاره هڅې شوي، مسؤلین یې موخه د زده کوونکو د وړتیا لوړول یادوي. د هرات ولایت د خصوصي ښوونځیو د اتحادیې رئیس وایي داسې نندارتونونه زده کوونکي هڅوي ترڅو خپل د وړتیا ښودلو لپاره لا ډیره هڅه وکړي. هدف از برگزاری از این نمایشگاه این بوده که انشاءالله شاگردان ما خودشان میفهمند در پهلوی تدریس مکتب همچون نمایشگاه خیلی سر روی شاگردای عزیز ما تاثیر میکنه. چرا خود شاگرد ما خلاق میشه، خود شاگرد ما میره سر یک موضوع برنامه مکتب خود از کتاب میگیره و خود از اون میره عملی کار میکنه. این برای سر رشد تعلیمی از اون خیلی تاثیر مثبتی داره. هغه زده کوونکي چې په دې نندارتون کې خپل لاسي کارونه نندارې ته ایښي وایي ټوله توکي او انځورونه د زده کوونکو په خوارۍ چمتو شوي او د چمتو کولو لپاره یې پوره زیار کښلی دی. دا زده کوونکي زیاتوي ټوله لاسته راوړنې د زیار او کوشش په پایله کې لاسته راتلونکي دي او دوی داسې سامانونه جوړ کړي چې د ټولنې سره مرسته کولی شي. این که میبینین معدن زغال سنگ و هم معدنچی‌هایند وقتی که ریل میره داخل و از داخل کوه معدن میکشه، یعنی زغال سنگ میکشه. به زغال سنگ هست منبع حرارتی بسیار خوبیه، به می خاطر به شکل جامد و استخراج میشه. یک از خوبیای این که هست میتونه پا را در عرض 1 دقیقه بانداژ کنه، از سر ران تا خود ساق پا را در 1 دقیقه میتونه بانداژ کنه و میتونه این را در شفاخانه‌ای که بسیار بیروبار است استفاده کنیم. په همدې حال کې د هرات ولایت د پوهنې رئیس روح الله اصحد چې دا نندارتون د زده کوونکو د وړتیا لوړېدو او هڅولو لپاره ګټور بولي، زیاتوي چې د هرات ولایت د پوهنې ریاست د هیواد په کچه یو له غوره ریاستونو څخه دی او په خبره داسې کارونه د دې ریاست موقف لا لوړولی شي. یکی از اصول اساسی پیداگوژی و متدهای نوین درسی این است که ما بتونیم نقش متعلمین در روند درسی فعال بسازیم و صنوف متعلم محور باشند. یعنی استاد من حیث راهنما کوشش کنه که مشوق و تشویق کننده متعلمین باشه و صرفاً بر لکچرهای خشک و کلاسیک و خسته کننده که سالهای سال داده می شده اکتفا نکنه. د بلې خوا د ښوونځیو امرین وایي د حکومت لخوا ورسره اړینه مرسته نه ده شوې او که شوې وای نو دوی به په دې نندارتون کې لا ډېرې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي وای. دولت ما یک نگاه وسیع‌تری که باید به بودجه داشته به مسائل تعلیم و تربیه بیشترتر توجه بکنه، علل خصوص نمایشگاه این نمایشگاه به نام نمایشگاه آموزش فعال هست که تمام آثار علمی آموزشی کلا همگی رونمایی شده و اما اسپانسری از این متاسفانه خود مکاتب خصوصی کردن، ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی کرده. په ورته وخت کې هغه کسان چې د دې نندارتون لیدو ته راغلي نندارتون د لاسته راوړنو ډک بولي او د پراختیا غوښتونکي دي. من متيقنم که اگر اسپانسر بشه، به توجه جدی از طرف مسئولین دولت باشه و به توجه بکنن و بودجه به دسترس اینا قرار بدن، این توانایی ظرفیت وجود داره. فقط صرف ما که توانایی ظرفیت انکشاف داده بشه، سر از کار بشه و در اختیار از اون امکانات بودجه قرار داده بشه. من متيقن هستم که ان شاء الله ما هیچ کمی از هیچ کشور دیگه ما نداریم. دا هنري، علمي او کلتوري نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې دې ته ورته نندارتونونه د دې ولایت په امیر علي شیر نوایي او اتون هروي لیسې کې هم جوړ شوي وو.